د بی بي سی ټلویزیون سره د جنرال صاحب خوشحال سعادت د نننۍ مرکې څو مهم ټکي. سلام ستړي مشئ ګرانو کتونکو، تاسو غواړئ چې پوه شئ نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ او که چیرې زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. سعادت وایي زما دریځ روښانه دی، زه نور په هیڅ ډول افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړم. که هر څوک بیا افغانستان جګړې ته ټیل وهي یا د جګړې اور زیاتوي، هغه که زما ورور هم وي پر ضد یې درېږم. ما ته دا مهمه نه ده چې واک یا قدرت د چا سر دی، ما ته فقط دا مهمه ده چې افغانستان آباد او افغانان خوشحاله وي. دا 40 کاله کېږي چې په یو او بل نوم افغانان وژل کېږي او افغانستان په اور سوځېږي. افغان د ازله خپلواک او آزاد قوم دی. نور یو بل ته د غلامۍ پیغور مه ورکوئ. خپل هیواد د غلامۍ او اشغال په نامه یوې بلې جګړې ته مه ټیل وهئ. هیڅ افغان او پښتون د چا غلامي نشي کولی. نور خپل وروڼه په دې نامه مه وژنئ. افغانستان د اوله یو آزاد هیواد دی. افغانانو په ډیرو آزادولو واخیستو، تباه او برباد یې کړ. نور باید دا لړۍ ته د پای ټکی کېږدو. افغانستان آزاد و، آزاد دی او آزاد به وي. اوس یې وخت دی چې آزادولو پر ځای یې آباد کړو. ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.